رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ویلی دي چې زه خبرې چې دی روزدارو ته به د روزې په دې عوض کې ورکوم څه شی الصوم لي وانا اجزا به. اے پیغمبر دا روزه زما دا او د روزې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي. زه به د دې روزدار نو د کمې لوږې او تندې قیمت چې خدای وي او د کمې لوږې او تندې قیمت چې پیسې وي خو ته په لږو پیسو هم لوږه او تنده پیروږه او چې د کمې لوږې او تندې قیمت خدای وي خدای دا نن لوږه چې تا تېره که الله وایي د دې په بدل کې زه ستایم. اوس دا خوند او مزه خو به هله سړي ته محسوس کېږي چې اول دې نه مخکې خدای پاک پېژندلی داغه جمال او داغه جلال او داغه حسن ورته معلومي چې خا د دې لوږې په بدل کې دا حسن ماته ملاویږي والله ټول عمر به ځان وږی دا مونږ ته لږ ډېر احساس ځکه نه کېږي چې مونږ داغه جمال او داغه جلال پېژندلی